Hello dear friends, welcome to English by Pashto channel. In today's lesson, we'll learn some sentences to use instead of saying no. I would love to but I can't. خوش می دی خو نشم کولای. دلته ستاسې مطلب نو دی یعنی نشم کولای. I want to but I'm unable to. زه غواړم مګر ورته عاجز یم یعنی نشم ترسره کولای. په دا کې هم ستاسو جواب نو دی یعنی منفي دی. by no means په هیڅ وجه. دلته هم ستاسو جواب منفي دی. نو د نو پر ځای استعمالوی شي. by no means په هیڅ وجه یعنی نشم کولای. not now اوس نه یعنی اوس یې نشم کولای. منفي جواب ورکوي. thanks for thinking of me. I really wish I could. مننه چې زما په اړه مو فکر وکړل خو کاشکې ما ترسره کولی شوی. دلته هم تاسې د کار څخه ځان باسي یعنی منفي جواب ورکوي یعنی نشم کولی. Unfortunately, that's not something I can do at this time. بدبختانه دا هغه څه نه دي چې زه به یې وکولی شم په دا وخت کې ترسره کړم. یعنی بیا هم منفي جواب ورکړه یعنی نشم کولی. No. Not possible. امکان نه لري. Maybe another time. شاید کوم بل وخت یعنی شاید کوم بل وخت به سرته ورسو. بیا هم منفي جواب دی. د نو پر ځای استعمالولی شي. Unfortunately not. بدبختانه نه. Maybe next time. شاید په راتلونکي کې. نه بیا هم د اوس دپاره مو نو جواب ورکړی دی. یعنی اوس یې نشم کولی شاید په راتلونکي کې. بیا هم په یو ډول مو ځان د کاره څخه وباسل. My body says yes but my heart says no. دماغ مې وایي بلې مګر زړه مې وایي نه. یعنی زړه نازړه یم یعنی بیا زړه مې نه غواړي نشم کولی. بیا هم دلته د نو جواب ورکوي. I'm sorry I'm busy. بخښنه غواړم زه یو څه مصروف یم. I really appreciate you asking me but I can't do it. زه په رښتیا چې ستاسې غوښتنې ته درناوی کوم مګر زه داسې نشم کولی. I'm afraid I can't. ویرېږم چې وبه نشم کولی. یعنی بیا هم په یو ډول مو ځان د کاره څخه وباسل. Certainly not. یقینا نه. Nope. یعنی نه. دا هم د نو پر ځای استعمالولی شي. Nope. Sorry. وبخښئ. دا هم ستاسو څخه غوښتنه کوي تاسو ورته وایاست sorry. بخښنه غواړم یعنی نشم کولی. Not now. اوس نه. Not this time. په دا وخت کې نه. By no means. په هیڅ وجه. ښه نو دوستانو دا هغه جملې وې چې تاسې د نو پر ځای استعمالولی شوی. کله چې ستاسو څخه یو څوک د یو شي غوښتنه کول د دې پر ځای چې ډایرکټ مو ورته ویلی وای نو د دا جملې په استفادو سره تاسې منفي جواب ورکولی شوی. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي لایک مو هیر نه سي. که چیرې نوی چینل ته راغلی یاست سبسکرایب کړئ او زنګوله هم فعاله کړئ چې کله نوی ویډیو اپلوډوو یوټیوب تاسو ته خبر درکړي. تر نوی درس په خدای پاک مو سپارم. ښه وخت. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to